السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست او ټولو هغو پښتنو ته، هغه مسلمانانو ته په ایډوانس کې اختر مبارکی وایم، که هغه په وطن کې دي او که د وطن نه بهر وي. دوستانو، ډیری میسیجونه راغلل چې موږ ته داسې ویډیو جوړه کړه چې موږ د اختر د مبارکی کارټونه جوړ کړو. څنګه جوړیږي دغه طریقه به تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم. دوستانو، ډیر اسانه طریقه ده، صرف په یو 2-3 کلیک تاسو کولی شئ چې ښکلي او په زړه پورې کارټونه د اختر دپاره جوړ کړئ. په هغې کې به ستاسو عکس هم وي او ښایسته په زړه پورې د اختر مبارکي هم وي. دا کېږي څنګه دوستانو؟ دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده. اپلیکیشن به د کوم ځای نه کوئ دوستانو؟ چې کله هم تاسو خپل ګوګل خلاص کئ، ګوګل کې بدل تاسو سرچ کې ولیکئ www. دا به صرف دلته تاسو ته پیدا کېږي، صحیح ده؟ blackmood.com دا وګورئ، www.techblackmood.com. چې کله هم دا تاسو سرچ کړ نو په ګو باندې به کلیک کړئ، دلته به تاسو ته یو سایټ راشي. زه تاسو ته اوس ښایم. چې کله هم سایټ تاسو ته راغله نو تاسو ته ګورئ دغه اپلیکیشن، د اولنی اپلیکیشن به تاسو دلته راشي. چې کله هم هغه راغله تاسو به په هغې باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک نو بیا به دلته تاسو وګورئ، لاندې به ډاونلوډ آپشن وي، په هغه ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ او اتوماتیکلی به هغه اپلیکیشن تاسو ته ډاونلوډ شي. چې کله هم ګورئ تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړ، اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. دوستانو، چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړ نو تاسو ته به داسې یو فریم راشي. دا وګورئ، داسې یو ډیشبورډ به تاسو ته راشي. اپلیکیشن ما بند کړ. ګورئ دوستانو، تاسو به سمپل د نورو سره کار مه لرئ، صحیح ده؟ دا نور داسې د کار سیزونه نه دي. تاسو به د اولني فوټو فریم باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو ته ډېر زیات چې فریمونه راشي. چې کوم یو فریم، کوم یو هغه ستاسو خوښ وي چې غواړئ یاره د اختر مبارکي دې په دغه شکل کې ورکړل شي نو تاسو کولی شئ. ګورئ، د مثال په طور زه دغه راخلم. چې کله هم دغه راخلم نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ، دا به داسې کوئ او دغه کوم نشان چې د فریم په دننه کې تاسو دغه جمع ښکاري تاسو په دې باندې سمپل کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، چې کله هم دوستانو تاسو په هغې باندې کلیک کړئ نو تاسو به تاسو عکسونه راشي. سمه ده نو چې کله هم تاسو ته خپل عکسونه راغله نو تاسو به سمپل خپل عکس کلیک کړئ. نو ګورئ، تاسو به خپل عکس باندې کلیک کړئ نو اټومیټیکلی به ستاسو عکس هملته فټ شي. ګورئ، تاسو د دې ځای نه دا ورکوټې کولی او غټولی هم شي. چې کله هم وشي تاسو دې سره ټکسټ هم لیکلی شئ، سټیکر هم ورسره اچولی شئ، دغه تاسو پورې ده چې سټیکر اچوئ، ټکس یعنې څه لیکل هم ورسره کوئ. د هغې نه پس به دلته تاسو ته سیف بټن ښکاري، په دې سیف باندې کلیک کړئ نو اټومیټیکلی به تاسو ګورئ اوس خپل ګیلري ته لاړ شئ نو دغه عکس به هلته تاسو ته سیف شوي. تاسو اوس خپل دوستانو ته په فیسبوک، ټیلیګرام او همداسې وټساپ کې لیږلی شئ. ګورئ، زه اوس ګیلري ته راځم، تاسو دلته ګیلري کې وګورئ نو هماغه عکس به دلته موږ سره سیف وي. دلته وګورئ دوستانو، هغه عکس صحیح سیف شوی نه دی. ګورئ، د ما جوړ کړی دی، انشاءالله اټومیټیکلی به دلته سیف شي او تاسو کولی شئ چې خپل عکس راواخلئ. دوستانو، دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه وي حتما یې سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.